الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اختیارګل یوسف زی د ګرافیک نیشن یوټیوب چینل نه. او زه تاسو ټول ته درخواست کوم چې مونږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ تر څو زمونږ ویډیوګانې تاسو ته هم در ورسېږي، تاسو ته ملګرو هم ورسېږي. نو د ګرافیک ډیزاینینګ په دې سلسله کې مونږ را رسېدلي افیکټ ته، او په تېره ورځ مو په ډراپ شیډو باندې خبره وکړه. نن ورځ به مونږ تاسو چې کاونټر کړو. نو د ویلو لپاره راځئ سټارټ. زما کورل اوپن ده، زه راځم کورلډرا ګرافیک سوټ ته. 2020 کال مونږ تاسو څنګه کوو تدریس کوو، دا وګورم ما سره 2016 کال ده. نو زه راځم په کاونټر ټول باندې به مونږ تاسو پوره خبره کوو. نو اول مونږ تاسو کاونټر په څو شیونو باندې مونږ تاسو کولی شو اپلای کولی شو. لکه فرض مثال زه تاسو ته وایم، مونږ تاسو کولی شو کاونټر ټول نه مونږ تاسو یو فریم جوړ. فرض مثال زه دې ته ورکوم، دا یو سیان کلر ده او زه راځم که چېرته تاسو سره اول کې دا ډراپ شیډو وه، نو تاسو به په دې باندې ودرېږئ، کلیک به زه ونیسئ او لاندې به راشي چې شته کاونټر ټول ته. په کاونټر ټول به سلیکټ وکړئ او را به شي په دې آبجیکټ به سلیکټ. اوس دلته وګوره، دلته مونږ تاسو سره چې ده آوټساید کاونټر سلیکټ ده، دا چې ده انساید ده، او دا چې ده دا ټو سینټر ده، مابینس ده. نو زه راځم دا وګوره، دا کوم چوکاټ چې ده مونږ تاسو ته ښکاري، دا وګوره زه راځم داسې دا وګوره دا کاونټر کولی شم داخل ته کوم، دا وګوره په داخل به سلیکټ شي، که بهر ته کوم بهر به سلیکټ شي آوټساید، او که بالکل سینټر ته وباسم سینټر به داخل شي. دلته وګورئ مونږ تاسو سره دا سټیپس چې دي دا 10 دي، دا به زه یو، دا به زه انټر، او دا کلر چې دي دا به مونږ ټول ډیفالټ کو. دا څه نو زه به دلته راشم، دلته وګوره مونږ سره دا کلر داسې دی که نه، زه به دا بالکل څنګه کوم، دا به لږ زه لږ ریډ ته واړوم، داسې هارډ ریډ ته. او دا اوس د دې سره په کلیک کولو سره دلته وګوره مونږ تاسو سره دلته پریسیټ موجود دي. نو که مونږ کولی شو داسې جوړ کړو او یا کولی شو داسې جوړ کړو، او مونږ تاسو خپل پریسیټ ایډ کولی شو. زه کاونټر بیا کلیر کوم، زه راځم دا د بهر طرف ته جوړوم. لکه مونږ تاسو راځو دلته یو بارډر جوړو یا داسې کوئی چې یو فریم جوړو، کنټرول بټن سره کلیک کاغلو سره ما ته بل فریم جوړ شو، خو د دې سره بلینډ دې سره به جفت بل که د کنټرول سره ونیسم بیا د دې کلر بل دې نه کمزوري، د دې بل دې نه کمزوري، همداسې کنټرول آر پریس داسې راځم وړاندې راځم، او یا راځم زه له دې ځای نه سټیپونه ورته څنګه کوم زیاتوم وګوره دومره. او که چېرته زه دا کولی شم داسې مې انتخاب کړم 32 سټیپ وګوره، او د دې مابین دا ګیپ چې ده دا له دې ځای کموی او زیاتوی شم. وګوره صحیح شو، داسې زه یوز کوی شم. وګوره بالکل بلینډ. نو د دې طریقې سره موږ تاسو کولی شو یو ښه فریم جوړولی شو. وګوره نو زه راځم کاونټر کلیر کوم، بیا کاونټر ته په راتلو سره زه به دا سټیپس یو کړم، یو سټیپ، او که چېرته دا مونږ سره آوټ سایډ ده کولی شم ان سایډ ته کړم، دا سینټر ته کړم، بالکل تر سینټره پورې. او کاونټر مونږ تاسې داسې یوز کولی شو. او که زه دا کلیر کوم او زه راځم داسې تر داخله پورې رایټ کلیک سره کاپي، او زه داسې کوم ورسره راځم چې کاونټر ټول ته د دې ځای نه تر دې ځای پورې وګوره کنټرول زیډ، زه دا نیسم او دا نیسم او راځم کاونټر ته. صحیح شو، داسې یا داسې چې مونږ تاسې دا ډیلیټو، مونږ سره یو سټیپ دی، دا سټیپونه ورته زیات کړئ.
اوس سټیپ زیات کړه اوس به داخل طرف ته او زموږ شی ده انساید آوټ ساید او دا شی ده انساید آوټ ساید سنټر صحیح شو په بل سیکشن کې موږ تاسو سره شری سټیپس دې موږ تاسو کولای شو سټیپس د کنټرول سره په کې کاغلو سره سټیپ زیات کو او یا کنټرول ونیسو داسې ډایرکټ کو او یا داسې کولای شو چې موږ تاسو دې نه سټیپ زیاتو د دې چې د دې غټواله وړکه واله موږ تاسو له دې نه کنټرول کارنر له دې نه کنټرول چې راوند دی څخه کارنر انداسې کلر له دې نه موږ تاسو کنټرول وګوره clock whiskey color clock counter whiskey color اور لکه موږ دا سټیپس د موږ کم کو د سکیل او زه به دې د سټیپس لږ زیات کړم اوس به دا کلر پته ښه لګېږي صحیح شو زه راځم دا انتخابونه وګوره داسې مې کولی شم چې دا ټول داسې موږ تاسو سره چې بلند شکل راځي کولی شم دا زه اوس وډکای کړم دا کولی شي داسې ټیکنیکل یوز کې دا څنګه جوړ شوی دی څنګه راغلی ده که نه او بل په دې ساحه باندې کلیک کولو سره موږ تاسو کولی شو دا کاونټر بریک که دا کاونټر دی موږ تاسو بیل شو او دا ریکټینګل دی موږ بیل شو وګوره وګوره نو دا یو ایزي اسانه میتډ و داسې زه راځم بیا په ټیکس باندې موږ تاسو دا اپلای کولی شو چې زه راځم دلته ټیکس ولیکم او زه ولیکم چې شی دلته ولیکم بس زه داسې یو څه لیکم چې ټیکس زه لیکم ګرافیک نیشن پی پریس کولو سره پیج اپ سنټر ته راځي زه به دا لږ څنګه کوم دا به لږ غټ کړم زه راځم په دې کې ایډیټینګ د کولو لپاره اول زه راځم داسې کوم چې دې ته دا فونټ انتخابوم بس دا یو کاونټر ته موږ انتخاب که دا کاونټر لري دا به لري کړو بس دا یو فونټ موږ ورته انتخاب او زه اوس راځم زه اوس په دې کې ایډیټ دې ته ورکوم فل ریډ کلر اوس راځم کاونټر دا وګوره چې کله موږ تاسو ټیکس نه وي سلیکټ دا ډاټس به ورسره نه راځي زه راځم داسې کوم چې موږ تاسو ته وګوره کاونټر موږ تاسو کولی شو په دې ځای کې مو ودرو صحیح شو خو دا زه کولی شم دا زه بهر ته باسم داسې دومره او زه دا کلر ورته بالکل دا انتخاب کوم او دا کلر ورته څنګه انتخاب کوم دا یو دا انتخاب کوم صحیح شو وګوره او دا سټیپس لږ ذره زیات دي دا به ځکه داسې ښکاري صحیح شوه وګوره دا داسې بلینډ غوندې ښکاري نو داسې کولی شو په دې باندې کار وکړو لکه داسې کوم زه دا بالکل داسې راځم داسې یوز کوم نو داسې هم کولی شو دا وګوره داسې زه کله زوم ان کوم وګوره داسې ښکاري لکه دا د دې په داخل کې چې لیکل شوي نو زه راځم بیرته په کاونټر ټول ته زه بیرته راځم دا زه څنګه کوم دا بالکل زه بیرته سنټر ته راوړم د سنټر ته راوړلو نه وروسته زه دا سټیپس څنګه کوم یو کوم انټر کوم او دا زه څنګه کوم دا زه له دې ځای نه غټوم دومره اوس د کنټرول بټن وهم بل سټیپ ورکوم بس اوس دغه بیرونی سطح ته په دې رایټ کلیک کوم او بریک اپارټ کاونټر ټول وګوره چې داسې کلیک وکړم وګوره موږ تاسې څنګه شو بریک شو د بریک کېدو نه وروسته دا موږ ګروپ کړو ګروپ کولو نه وروسته لکه موږ تاسې دې کې کلر یوز کړو لکه زه یو دا کلر پکې یوز کوم بل پکې کوم یو کلر یوز کوم بل پکې فل بلیک کلر یوز کوم وګوره داسې یو څه موږ جوړ کړه اوس زه راځم دا ټول سلیکټ کوم کریټ ا باونډري دا باونډري به موږ تاسې بیا ویو چې دا باونډري دا شی وګورئ نه داسې یو څه ده کنټرول زیډ او زه راځم دې ته یو کلر ورکوم لکه دا یو کلر وګوره او دلته آوټلاین ورته څنګه کوم آوټلاین ورته غټوم دا د دوه صحیح شوه اوس دلته وګوره
دا مونږ تاسو سره داسې افیکټ واخیسته. اوس زه راځم دا لږ څنګه کوم دا لږ غټوم داسې شفټ سره کنټرول زیډ یا داسې کوم چې زه دا بالکل وړکی کوم یو نیم ته یې راوړم یا داسې کوم چې بالکل یو ورته انتخابوم او زه راځم داسې څنګه کوم دې ته دا ډیشونه ورکړم او دا ډیشونه څنګه کوم یلو کلر ته اړوم وګوره. او اوس به څنګه چلو کوم اوس به زه داسې چلو کوم چې زه به راشم هېڅ ریکټینګل ته او داسې به یو ریکټینګل دې چار چوکاټ ته جوړ کړم دې ته ورکړم چې فل بلیک کلر شیپ پیج ډاون یا داسې کوم چې بلیک کلر نه ورکړم داسې یو کلر ورکړم او داسې کوم زه دا ټول سلیکټ کوم او ګروپ او زه څنګه راځم بیا دلته راځم چې ډراپ شیډو ته او زه داسې سلیکټ کوم داسې راځم داسې یا داسې کوم چې داسې نو موږ داسې کولی شو چې کاونټر ټول په هغه باندې جوړ کړو دا ټیکس باندې موږ تاسو کولی شو یوز کړو داسې کنټرول زیډ دا بیرونی سطح باندې د ډراپ شیډو کلیک او بریک اپارټ دا ته ختمه دام ته ختمه داسې زه راځم چشته زه راځم دا څنګه کوم دا ګروپ دی تیار اوس زه راځم بیا چشته کاونټر ټول ته د کاونټر ټول کې کاغذ سره زه راځم چشته موږ تاسو کولی شو چې مساوي شانته شی څنګه جوړ کړو الیپس جوړ کړو که دا په دې ځای एकदम زه راځم سرکل جوړ کړو کنټرول سپیس کولو سره به او شفټ کولو سره به داسې موږ تاسو سره راشي. اوس زه راځم چې کاونټر ټول کې کاغذ سره موږ سره سټیپس هر څه یو شی دي داسې دا ټول هر څه برابر دي. زه اوس راځم څنګه کوم داسې داخل طرف ته وړم لکه بل سرکل په دې ځای باندې او یا کولی شي دا موږ تاسې غټ هم کړو که موږ تاسې مساوي سرکل په کار دي او سټیپ ورکړو څو 12 په یو اندازه باندې هغه دې موږ تاسې څنګه شوي جوړې شوې بریک اپارټ دا موږ بریک کړې. زه راځم دا داسې سلیکټ کوم او دا څنګه کوم داسې راوړم کنټرول سره دومره او بس رایټ کلیک سره کاپي او اوس ګوره ورته ښه موږ تاسې دا په ډېرو شیانو کې یوز کولی شو لکه فرض مثال زه راځم سمارټ فیل ټول ته د سمارټ فیل ټول ته زه راتلو نه وروسته دا وګوره زه راځم داسې یو څه ګارډ یو نیم شی زه څنګه کولی شم جوړولی شم ورنه وګوره صحیح شو. موږ تاسې دا د دې لپاره یوز کوو لکه داسې وګوره زه به اوس څنګه کوم زه به دا ټول سلیکټ کړم او راباسم څنګه ډبل ته واخلم کاپي بیا کړم وګوره داسې یو څه موږ تاسې دا د ډېرو شیانو لپاره یوز کوو دا ډیلیټ نو کولی شو د دې نه په نورو شیانو کې استفاده وکړو ډیلیټ اپشن سره دا ختم نو په دا د موږ تاسې کاونټر ټول انشاءالله چې کوم یو ټولز به موږ تاسې سره نه پاتې کولی شو کاپي مو کړو دا کاونټر لکه موږ تاسې راځو داسې چې زه داسې یو فریم جوړوم او زه دې ته ورکوم کاونټر او څنګه کوم کلر ورکوم داسې او زه راځم کنټرول زیډ دې ته ورکوم یو کلر او زه راځم چې شه دا کاونټر کوم آوټ سایډ ته او زه راځم داسې کوم چې زه دلته جوړوم یو بل ریکټینګل په دې ځای کې او زه غواړم چې دا کاونټر په دې ځای باندې کاپي کوم زه راځم کاونټر ته او دا کاپي وګوره په دې کاپي باندې کلیک کوم دا کاونټر زه دلته جوړوم وګوره او دا چې موږ تاسې سره کلر نشته ده راځم دا کلر ورته یوز کوم وګوره نو دا کاپي کاونټر نو دا د موږ تاسې د نن ورځې درس
انشاءالله چې په آینده درس کې به مونږ بیا تاسې درانه چوپړ کې حاضرېږو تر هغې پورې د الله په امان د مخه مو زیړي ګلونه الله مبارک